1980 لسیزه کې ایجی ټویوټا د ټویوټا شرکت اجرایي رئیس تل به په خپله غونډه کې ویل چې باید داسې کار وکړو چې تر ټولو باکیفیته موټرونه جوړ کړو او له دې نه چې اوس یو ډېر پورته لاړ شو. هغوی هڅه کوي چې د ټویوټا کیفیت ورځ تر بلې لوړ کړي. که د 80 لسیزې ټویوټاګانو ته وګورئ ښیي چې کال په کال ښه شوي دي. کله چې د 1980 لسیزې پای ته رسیږو، شمالي امریکا کې د ټویوټا اصلي استازی ایجی ټویوټا ته وایي چې موږ کولی شو د امریکا په بازار کې له مرسیدس بنز سره سیالي وکړو، خو یوازې یوه ستونزه شته. یوه دا چې زموږ موټرونه له بنز سره سیالي نشي کولی، او بل دا چې نوم یې ټویوټا دی ځکه د ټویوټا نوم له بنز سره سیالي نشي کولی. په همدې وخت کې یعنې په 1980 کال کې هونډا شرکت یو نوښت کوي او د شمالي امریکا بازار لپاره یو لوکس موټرونه جوړوي او نوم یې ږدي اکورا. ټویوټا هم له همدې موضوع الهام اخلي او وایي موږ هم باید یو لوکس موټر د نوي نوم سره جوړ کړو. د امریکا بازار له پخوا راهیسې له ټولې نړۍ سره توپیر لري. ټول موټر جوړونکي هم لوکس لري او هم عادي. مثلا جنرال موټرز عادي شوارلت و لوکس کادیلاک، فورد عادي فورد و لوکس لینکلن. د شرکتونو تقریبا هماغه عادي موټر پلورل، خو لږ یې لوکس کړي وو، شکل او بڼه بدله کړې وه. ټویوټا دا صحنې ویني او په دې فکر کې دی چې د امریکا په بازار کې یو کار وکړي. لنډه دا چې له 2 کلونو فکر، مشورې او پلان جوړونې وروسته پریکړه کوي چې د ټویوټا شرکت یوه څانګه جلا کړي او نوم یې پرې کېږي لکسوس. لوګو یې هم یو ال دی، پر هر څه فکر شوی و، په ډیزاین، لوګو او دې چې ورسره مناسب وي لوکس وي، او په ځانګړي ډول نوم یې لکسوس وي. لکسوس یو بې معنا کلمه ده لکه د رولکس، خو د نوم غږ یې شیک او ښکلی دی. په دې 3 کلونو کې چې یادونه مو وکړه، دوی لومړی لکسوس په فابریکه کې ډیزاین او تولیدوي او ډیر کار ورباندې کوي، په ځانګړي ډول ځکه چې ایجی ټویوټا ټینګار کړی و چې دې موټر کې هیڅ شی باید کم نه وي څو د بنز پر وړاندې کمزوری نشي. د 1980 کال په نیمایي کې نو لکسوس شرکت خپل لومړی موټر د امریکا بازار ته وړاندې کوي، لکسوس LS 400. هر څه چې د دې موټر په اړه ووایو رښتیا هم کم دي. له هر اړخه چې ووایو بشپړ، نرم، لوکس، منظم او تر ټولو مهم دا چې داسې کیفیت لري چې هیڅ نه خرابېږي. هغه وخت نه، خو اوس پوهیږئ چې LX 400 په کوم نوم پیژندل کیږي. د 1,000,000 مایلومتر، یعنی داسې موټر چې 1,600,000 کیلومتره ګرځېدلی وي، نه دا چې فکر وکړئ هلته پای ته رسیږي، بیا هم ځي. پر LS 400 باندې 4 لیټری 8 سلنډره انجن لګول شوی دی چې دومره کم ستونزه او نه خرابېدونکی دی چې د امریکا د پرزو پلورونکي کله چې LS 400 ټکر وکړي او پرزې یې جلا کړي، انجن یې نشي پلورلی ځکه مشتري نه لري. مشتري به څوک وي؟ هغه کسان چې زاړه LS 400 لري او که انجن یې خراب شي، له دې ځایه دوهم لاس انجن اخلي، خو انجن یې نه خرابېږي چې راشي وایخلي. نه پوهېږم دا یې څنګه جوړ کړی چې هیڅ نه خرابېږي. ګیربکس یې هم همداسې دی، 4 سرعته اتوماتیک ګیربکس چې هیڅ نه ختمیږي. داخل کیفیت یې هم په لومړۍ درجه کې دی، له الکترونیکي اړخه هم ټول په لومړۍ درجه کې دی. حتی کار او ترمیم یې هم د نورو لوکس موټرو په پرتله اسانه دی، په ځانګړي ډول له بنز او BMW څخه. په همدې وخت کې یعنې 1980 کال کې مرسیدس بنز د نړۍ د لوکس موټرو پاچا دی. حتی BMW هم لا نه دی توانېدلی ځای ونیسي. په لومړیو کې چې LS 400 راغی، ټولو پرې خندا کول، ویل یې دا جاپانیان هم خوشحاله دي چې موږ یو موټر جوړ کړی دی او غواړي له بنز سره سیالي وکړي. یو بل کار چې یې وکړ او د چټک بریا سبب شو دا و چې د LS 400 قیمت یې $15,000 کېښود. حال دا چې د بنز یعنې د سیال موټر یې $45,000 و. همدې ټیټ قیمت ډېر خلک وهڅول چې ولاړ شي او وایخلي او واخیستل. په لومړیو کې هر چا چې لیدل ویل دا خو جعلي بنز اخیستی، خو کال په کال چې LS 400 خپل ځان ثابت کړ او بنز یې یو پړاو شاته کړ. په نړۍ کې ډېر کم موټر جوړونکي شرکتونه شته چې په لومړیو 5 کلونو کې ګټې ته ورسېږي، خو لکسوس په لومړي کال کې ګټې ته ورسېد. داسې څه چې تر اوسه په هیڅ موټر جوړونکي شرکت کې نه و پېښ شوي، حتی تسلا هم داسې چټک نه و رسېدلی. که غواړئ د ټویوټا په اړه هم پوه شئ، ویډیو په چینل کې لیدلی شئ. د یادول ده چې د LS 400 ترڅنګ یو ټویوټا کیمري هم واخیست، لوکس یې کړ او نوم یې پرې کېښود لکسوس ES 250 او دا هم په مناسب قیمت بازار ته وړاندې کړ. که تاسو د ټویوټا تاریخچه لیدلې وي،
پوهېږي چې له لومړۍ ورځې تر ننه پورې هڅه کړې داسې موټرونه وړاندې کړي چې له مخکینیو نه ټیټ نه وي بلکې لږ تر لږه یو څه لوړ وي. د ډېرو نور شرکتونو برعکس چې هڅه کوي ارزانه تولید وکړي تر څو ډېره ګټه وکړي. لنډه دا چې LS 402 کلن کېږي یعنې 1991 کال ته رسېږو. لکسوس یو 2 دروازی موټر هم وړاندې کوي چې هدف یې د بنز کوپې موټرونه دي. د یادولو ده چې په اروپا، اسیا او جاپان کې همدې موټرو ته ټویوټا سور هم ویل کېدل. خو دې کار خلکو ته وښودل چې لکسوس یو جدي او قوي شرکت دی. په پیل کې ډېر امریکایان نه پوهېدل چې لکسوس هماغه ټویوټا ده، نو باور یې نه کاوه. خو کله چې په 1991 کال کې لکسوس 3 موټرونه درلودل، خلک یې جدي ونیول، تر دې چې د امریکا د لوکس بازار لویه برخه یې ونیوله او مرسیدس اندېښمن شو. 2 کاله وروسته یعنې 1993 کال کې لکسوس GS وړاندې کوي چې د LS 400 کوچنۍ نسخه وه. 3 کاله وروسته یعنې 1990 کال کې ټویوټا خپل مشهور لند کروزر هم د لکسوس تر نوم لاندې وړاندې کوي، LX 450. 1 کال وروسته لکسوس لومړنی لوکس کراساور RX 300 وړاندې کوي چې ډېر بریالی شو او نورو شرکتونو هم تر الهام واخیست. لکسوس پرمختګ ته دوام ورکوي تر دې چې 2000 کال ته رسېږو، کله چې د F موټرونه وړاندې کوي لکه لکسوس ISF چې لوړ فعالیت لري. وروسته لکسوس LFA جوړیږي چې یو افسانوي موټر شو. د 4.8 لیټري ویلس انجن لري چې غږ یې د موسیقۍ په شان دی. لکسوس اعلان وکړ چې یوازې 1500 دانې به جوړ کړي چې ټول ژر وپلورل شول، خو هر یوه یې شاوخوا $250,000 مصرف درلوده او په 315,000 وپلورل شو. خو دا ډول موټرونه د ګټې لپاره نه وي بلکې د شهرت لپاره وي. نن ورځ هم لکسوس د ټویوټا د عاید یوه لویه برخه جوړوي. د لکسوس کیسه لنډه ده ځکه یوازې 40 کلن دی، خو دا 40 کاله ډېر بډایه و. یعنې په دې 40 کلونو کې ډېر مشهور شو او ډېرې پیسې یې وګټلې.